آصف صاحب چې د لوپړ نه تشریف راوړی هغې نه پاس کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام وایي آصف علي آصف هغې پسې به بیا سرزمین شاه صاحب چې کله تیار شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غزلنا مكي او کټارن ستاسو د کلي د وړو نه تپوسونه کوم او په لار کې ناست یم د ځان سره سوچونه کوم ستاسو د کلي د وړو نه تپوسونه کوم او په لار کې ناست یم د ځان سره سوچونه کوم خدای خبر یاره چې په ما باندې دې کړی دي خدای خبر یاره چې په ما باندې دې کړی دي او ستا غیبن نمبر دا هغسې لیکونه ستاسو د کلي د وړو نه تپوسونه کوم او په لار کې ناست یم د ځان سره سوچونه کوم او خدای خبر یاره چې په ما باندې دې کړی دي ستا غیبن نمبر دا هغسې لیکونه یو کتاب لاره دا وړو وړو خبرو پسې مه ځه وړو وړو خبرو پسې مه ځه او دا وړې وړې خبرې لوی تاوان شي په وړو وړو خبرو پسې مه ځه او دا وړې وړې خبرې لوی تاوان شي او د پښتو دستور دې بیا به روغ وشي خو زما د زړه د کور کنډر به وران شي د غزل مخته عرض ده د محبت د لیونې کیسې ته څوک ګوري د محبت د لیونې کیسې ته څوک ګوري او د چا د ژوند د بېوسۍ کیسې ته څوک ګوري د محبت د لیونې کیسې ته څوک ګوري او د چا د ژوند د بېوسۍ کیسې ته څوک ګوري خلک په منډه دي خپل ځان له دنیاګۍ ابادوي خلک په منډه دي خپل ځان له دنیاګۍ ابادوي او د دې بېوسه دنیاګۍ کیسې ته څوک ګوري خلک په منډه دي خپل ځان له دنیاګۍ ابادوي او د دې بېوسه دنیاګۍ کیسې ته څوک ګوري او د قام بچي مې د موبایل په ناسوره د قام بچي مې د موبایل په ناسوره خپل شو اوس د ابۍ او د دادا کیسې ته څوک ګوري د قام بچي مې د موبایل په ناسوره خپل شو اوس د دادا او د ابۍ کیسې ته څوک ګوري اوس خو خبرې د موټرو د بنګلو کېږي اوس خو خبرې د موټرو د بنګلو کېږي د هغې خوارې د بلې کیسې ته څوک ګوري اوس خو خبرې د موټرو د بنګلو کېږي او د هغې خوارې د بلې کیسې ته څوک ګوري او پېغلې واده شولې پېغلې واده شولې ځوانانو له ودونه وکړو پېغلې واده شولې ځوانانو له ودونه وکړو زما د خوارې غریبۍ کیسې ته څوک ګوري پېغلې واده شولې ځوانانو له ودونه وکړو زما د خوارې غریبۍ کیسې ته څوک ګوري او آصفه هر سړی د ژوند په لوښي کې پروت دی آصفه هر سړی د ژوند په لوښي کې پروت دی او دا چا خپلې دي پردۍ کیسې ته څوک ګوري آصفه هر سړی د ژوند په لوښي کې پروت دی دا چا خپلې دي پردۍ کیسې ته څوک ګوري یو نوې غزل یو څو شعر چې د خدمت جذبه خدمت کې سړی نه ورانېږي چې د خدمت جذبه خدمت کې سړی نه ورانېږي او چې محبت په محبت کې سړی نه ورانېږي چې د خدمت جذبه خدمت کې سړی نه ورانېږي او چې محبت په محبت کې سړی نه ورانېږي چې د بنده صفت شروع شي اختلاف جوړېږي چې د بنده صفت شروع شي اختلاف جوړېږي او بس چې د یو الله صفت کې سړی نه ورانېږي چې د بنده صفت شروع شي اختلاف جوړېږي او بس چې د یو الله صفت کې سړی نه ورانېږي چې د پیسې لالچ پکې شي پورونه وران شي
چې د پیسې لالچ پکې شي نو کورونه روان شي او چې د غربت مینه غربت وي سړی نه ورانېږي چې د پیسې لالچ شروع شي نو کورونه روان شي چې د غربت مینه غربت وي سړی نه ورانېږي هغه پیوند چې په دروغ وي پیوند نه اخلي هغه پیوند چې په دروغ وي پیوند نه اخلي او چې حقیقت په حقیقت چې سړی نه ورانېږي او د خپلې خبرې کې هر څومره درنې پرېوځي د خپلې خبرې کې هر څومره درنې پرېوځي او روغ چې سړی یاره په نیت وي سړی نه ورانېږي او هغه سړی په سترګو خو په زړه په زړګي ګران پرېوځي هغه سړی په سترګو خو په زړګي ګران پرېوځي او چې ورته خوب د بل عزت کې سړی نه ورانېږي او چې ته زما ډارېږې یاره زه د تا ډارېږم هسې په ډېر مصیبت کې سړی نه ورانېږي